بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد وفي مقام آخر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف ہوئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مہربانی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اخلاص ربیہ درود شریف ہوئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد وآله وعطرته بعدد ما في علمك صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي
یا امام المتقین. د ډېر عزت او د احترام وړ معزز علماء کرام، بالخصوص شیخ القرآن والحدیث عزت مآب علی جناب حضرت قبلہ سید محمود شاہ صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم، مشایخ عظام علماء کرام او د دې ټټاری د کلی اوسیدونکو پښتنو ننګیالو مشرانو کشرانو، اللہ جل جلالہ سر زمات واڑا جہان خیستہ کا محفل د ډیر وخت نه شروع دی، چونکہ ملک سے ماته دا پیشکش کړو، ملک فیاض صاحب دی و اسرار صاحب دی، اللہ دی دوی د والد محترم د ملک فقیر محمد صاحب مرحوم دی اللہ مغفرت نصیب کی، قبر دی اللہ د جنت باغیچو کر دی، او پدی کلیو پدی علاقو پدی وطن کی چې څومره نارینه زنانه و فاشی دی اللہ دی د ټولو مغفرت نصیب کی. د دوی مال ټیم د ماسوتن مازن رستو را کړو، نو محفل خو به تاسو ډیر اورېدلې وي، زبم لګه حاضري ولګوم، اگر چې ما سفر ډیرو کما صدقه 300 میل لارو وهلنن د پیښور او د میاوالی بونډري بس لګېدلې دي، او بل سره صوبه سرحد او اخوا پنجاب. خو چونکې ما وعده کړې وه، حسب وعده ما ځان راورسو میاشت د ربیع الاول شریف ته، د دې سپرلی تعلق د سرور کونین د ذات سره دی، او د انګریزي سپرلی تعلق چې کوم دی هغه د یوې میاشت سره دی، چې هغه صرف او صرف په اپریل کې راځي، او په انګریزي میاشتو کې بیا دغه اثر د پسرلی نه ښکاري، نه چا په جنوري کې سپرلی لیدلې، نه په فروری مارچ کې چا سپرلی لیدلې دی، نه په مئی جون جولای اگست او ستمبر اکتوبر نومبر کې چا سپرلی لیدلې دی، بس یو میاشت ولا مخصوص تا، او یو ربیع الاول دی. ربیع الاول ویل شي لومبه سپرلی، او سپرلی کې دا خوبی ده چې دی کې الله مړه ځمکه را ژوندی کوي، او په شرط د دې چې ځمکه روغه وي، چې بنجر نه وي، خوري والا ځمکه نه وي، 24 غنټې چې پکې اوبه ولاړې نه وي، چې ځمکه روغه وي، او په شرط د دې چې باران په باندې وورېږي، نو ځمکه شینکۍ رازرغونی، او د هغې پسرلي تعلق بیا تر ډېرو ورځو پورې د هغې هغه اثر خور وي، مارچ اپریل مئی جون جولای اگست ستمبر اکتوبر نومبر پورې دا بوټي بیا تش نه ولاړ وي، خو آغاز چې کوم دی هغه د اپریل د میاشتې نه کېږي، بله میاشت کې بیا سپرلی نه وي. یو زمونږ د اسلامي میاشتې پسرلی دی چې ربیع الاول ورته ویلی شي ړومبی سپرلی، نو دا داسې پسرلی دی چې دا په دې ټول کال کې دا ښکاره کېږي، په هره میاشت کې 3 کرته دا سپرلی راځي، په هر کال کې په یو میاشت کې، یعنی په یو میاشت کې
درې کاله تصبر لې راځي او تاسو د ذهن د پوهې د پاره که تاسو وګورئ د رمضان میاشت کوم ده نو دا کله په سپرلی کې راځي کله په خزان کې راځي کله په یخ جمی ته راځي کله ګرمۍ ته راځي نو څنګه چې دا رمضان المبارک په دې ټول میاشت ټول کال کې ګرځي نو په دې کال کې داسې ورځ نشته چې باغې به روژه نه وي راغلي همدغه رنګې په دې ټول کال کې داسې ورځ نشته چې هغه په هغه ورځ به ربیع الاول دی وی راغله ربیع الاول چې د اسلامي میاشت ده په دې ټول کال کې ګرځي نو سپرلی سره سګيږي چې ځمکه روغي چې د انسان د زړه عقیده برابر وي چې زړه یې صحیح وي ته د زړه ځمکه بنجر نه وي مالګین نه وي او د خدای او د رحم او د کرم باران په باندې شوي وي نو چې څنګه د انګريزي په میاشت کې ځمکه او بوټي راځوندي کیږي همدغه رنګ پر ربیع الاول شریف کې د مسلمانانو زړه راځوندي کیږي او د مسلمانانو زړه ته قوت او خوشحالي او سرور او سکون او اطمینان ملاويږي کله کله داسې وشي چې سپرلې وي ټول ونی آبادی شي خو زه په دې ونه وچه پاتې شي بعضې ونه بعضې بوټي چې دي هغه وچ پاتې شي نو اسې نه چې دا هغه وچ بوټي ته ناست دي چې سپرلې خو رانغې او سپرلې خو نشته سپرلې شته دی دا بوټي ناجوړه دی چرته د دې جوړو ته چنجې لګېدلې دي د چې تخکته نه خراب شوی دی یا په د باندې داسې مرض لګېدلې دي چې د شین کېدو ته نه پرېږدي ټول بوټي بس نشي خو چې کوم بوټي رنځور وي او جوړې خرابې وي هغه بوټي په سپرلي کې نه تازه کېږي نو چې د چا د ایمان بوټي رنځور وي د چا د ایمان بوټي کمزورې وي جوړې کمزورې وي نو هغه ته ربیع الاول شریف کې هیڅ خیر نه ملاويږي هغه تازه کېږي نه اب هغه شان شند ولاړ وي اوس به ولاړ وي د دې ربیع الاول شریف یوازې په ټیټاري کې د دې سنیانو سره تعلق نه دی ټول نړۍ کې چرته چې مسلمان آباد دی که یار دی او که اغیار دی د ربیع الاول شریف اثر پاغه خلکو پریوزی خو چې خواږه خلک وي نو پاغه اثر پریوزی او چې پیکه خلک وي نو پاغه باندې د دې ډیر خراب اثر پریوزی هغه بیا د دې لپاره وجه پیدا کوي چې میلاد شریف نشته دی او دا په کوم کتاب کې راغلی دی او دا خو د صحابو په وخت کې نو عام خلک ځان ته کېدولي هغې ورته لګي خپله خبره ورته کوي نو دې قسمه خبرو له مه راځئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلاد تذکره غالبا د مازدیګر نه به دا محفل شروع وي یا به ماښام نه شروع وي په خبره پوه شوئ کم ټیم نه شروع شوی دی مازدیګر نه شروع شوی دی که نه او آغاز د څه شي نه شوی دی د ختم نه د دې محفل آغاز د ختم قرآن نه شوی دی
نو چې د کم محفل په ابتدا کې د قرآن مجید ختم شي ٹھیک دی جی آواز را لگے سر به نه خوځوئ او نه به کوئ سر خوځولو باندې زما کار نه خفه کېږئ ما سر خوځول څه ته وایي دا د ساده سړي کار شي او کم اوس یې سر خوځئ او نیمه چې ډاګئ چې به نه خوځئ په دې مې پوه کوي چې د کم محفل آغاز د الله د کلام نه وشي نو د خدای قرآن لوستل ثواب دی که ګناه ده ثواب دی بیا د عقاید و جهاد نه خوالي وشوه د سرور کونین صفت شو نو د رسول الله مبارک صفت کول دا ثواب دی که ګناه ده خلق وی د سرور کونین په دور کې میلاد نو دا په میلاد کې چې سکیږي دا د حضور په وخت کې وکړو په میلاد کې قرآن مجید تلاوت کیږي نو تلاوت د سرور کونین په وخت کې خلقو کو کني کو او چې څوک جواب راکړي او د چا جواب تر ما را رسی نو خدای دې دواړه جهان اخیسته کی او چې څوک وایي چې بلغم مکو مولانا سیما نه ویني نو خدای خو دې ویني کړه دا خدای نه نشي پټې دی دا کسان لګ لګ راځي کې شي دا کسان لکه اګاجي تر راځي کې شي دا مجلس یو شانتي شي نیم بار نیم په مداغه کې کمره کې دغه کې دی برانډه کې دی مجلس یو کې رامه کې شي د خدای د رضا د پاره څوک د خدای د رضا لپاره راغلي رامه کې شي ټول دا روانه ناس مسلمانانو ارادے گلو اورای د مدینه منوره د جانان په وخت کې ناخوانی شوی د کنه شوی د سرور کانه د مدینه منوره د جانان د پیدائش نظر کال وړاندې په اسمانونو کې به فرشتو د الله رب جلال ندی کلام تلاوت کولو دا کم قرآن چنند ٹٹاری پدی جامع مسجد کی لستیشی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم تد سرور کونین دا دور خبر کے دا آدم علیہ السلام دا پیدائش نوڑانی زرکال اوڑانی دا سرور کونین تائی دار حرم امتیان ہو رہی دا آدم علیہ السلام دا پیدائش نزرکال اوڑانی فرشتو با پاسمانو کی دا اللہ دا دے کلام تلاوت کولو میلاد سرور کونین پا دور کے لو آنکھ تلاوت پا کی نیوی تو بیاد حضور مبارک پا وقت کی تلاوت نہ دے شوی یرد آقید و جہان دا کہ مجلس بہت چپاگی کی بدا قرآن تلاوت نہیں شوی د صحابو په داسې مجلس چې په جمعات کې لګېدلې وي چې په هغې کې به تلاوت نه شوی یاره مولانا صاحب زه د سره دا خبره نه منم د مدینې منورې د جانان په دور کې دا تاسو چې کوم کار کوئ دا د صحابه کرام په دور کې نو د بخاری شریف نو چاورے دے لا سوچت کے امام بخاری سے تاسو کو ہے دا چل کے امام بخاری سے ته چې تاسو کې دا لا سوچت کې جماعت د امام بخاری نو مورید دے आवाज رانا گے اس امام بخاری کو رکے نے بس امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دا سوک دے دا گورے نہ صحابی دے نہ تابعی دے
और न तब ताबीई दे। इमाम बुखारी से अब गुण यो किताब निकले दे सहीहुल बुखारी व तवेलशी सहीहुल बुखारी व तवेलशी गुलो दचे दा बुखारी शरीफ लिखलो पकम अंदाज लिखले यो यो हदीस तबदी मुबारक गुस्ल खोलो यो हदीस बेशिल खोलो अवल पे हगे का उलम्बई ब्या बेदवर का तनफर उकड़लो ब्या पदम मदीनी मनोवरी न जानान हदीस मुबारक तके नास्तनो उबेली कलो दैम हदीस मुबारक भाई चिकल लिखलो ब्या बे उलम्बल द्वारका तनफल बे उक हदीस मुबारक बे उलिक चिद्रेम हदीस मुबारक बे लिखलो ब्या बे उलम्बल द्वारका तनफल बे उक और हदीस मुबारक बे उलिकलो खबर आपको ये पदी तरतीब बाने पदक अंदाज बाने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 12 काल की बुखारी शरीफ की कले दे 100 काल की 12 काल के इमाम बुखारी से बुखारी शरीफ की मोहम्मद बिन इस्माइल रहमतुल्लाह तआला अलैहि 12 काल की बुखारी शरीफ की कले दे यो सहाबी बमा तखाए कि कम सहाबी दा अमल करे ने चकले हदीस मुबारक निकले वो गलम्बली भी और बे द्वारा का तनफल करी भी और बे रसूलुल्लाह मुबारक हदीस निकले भी ये और अवले भी और बे द्वेम हदीस नुस्तो ये और अवलो ये निकलो और बे दागी द पार लंबली भी पदी दौर के बतास माता 10 मौलाना से बुखारी चागा कल पर मजलिस के दाक़िद जहान हदीस मुबारक और नगद मेंबर न पासी मख के लांबी ब्यादवर का तनफल के ब्यारा की तकरीर कई न चे ब्याद में हदीस लूली में ब्या उsul खाने लमंड कई न दा अमल को न द पैगंबर न साबित थे और न द सहाबा न साबित थे न लिहाजा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को न बेकार करे रे दा होना द सहाबों पर दौर क्यों और न द रसूलुल्लाह मुबारक पर दौर क्यों ना द तब ताबीईन पर दौर क्यों इमाम बुखारी इदाकार करे दे दाने बेकार दे करने दे आवाज भी अमराना रहे दाने बेकार दे लेकिन आग इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि चतदी तवेची बिदअत कबुल डालो यकुनाना और द बिदअतियानो खबर लगे एतबार निश्तरी ब्याद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताब पर मदरसा की मफहीरा दागोरे ब्या पलो दो की तालिबान तम पड़ावा जगह चिता इमाम बुखारी लिखले जो पदा से अंदाजी लिखे चिदा अंदाज सहाबा न साबित न रे लगा अंदाज ताबीईन न साबित न रे लिहाजा दी पनिस्बा दे दायो दिल विद बिदअती रे लिहाजा दी किताब द मदरसो नजरी की दारे प मदरसो के नलवी और जिकल हदीस बयान इमाम बुखारी हवाला पे पानी वर कवी नो मालूम दाशवला चिद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताब तदादम लोड़ मकाम मिलो दे ओ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि कम अमल करे दे न दे डीरी मिनियो द मोहब्बत द वजह नहीं करे दे दे डीरी मिनी और द मोहब्बत द वजह न करे दे नबिया पदम वर मंडा का कना न मालूमी की दा चेदा इमाम बुखारी जमुद सुनियानो इमाम बुखारी दे और चकम खलक मिला शरीफ त बिदअत वही दे निजान नबल इमाम बुखारी रा पैदा की और आदे कुलवरई म्याज द रबीउल अव्वल शरीफ हगा मुबारक म्याज दा
कुरान करीम की रब्बुल ताला फरमाई लक़द ये तो बियावे कि चापा ने कुरान खूब लगे बस सुभान अल्लाह भाई खा लक़द तहकीक से अल्लाह रब्बुल जलाल एहसान करे दे इलाहुल आलमीन एहसान करे दे बचाए करे दे अलल मुमिनीन अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलाल एहसान पर मोमिनान बाने करे दे इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला कले जी पदई की जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल जलाल एहसाना सुमरदी وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا तब दादाल फरमाए कि चलते तासु दा अल्लाह नेमतुन पशमार कवल वाड़े नो इस कलम पे हिसाब के राना वाले नगर इनामात तासु इस कलम पे हिसाब के नशे रावस्ते मौलाना से ओए दा अल्लाह दे इनामात को शुमार शदे من جملة يصورة زبايانو موردي يصورة زبايانو उगोरे गुलुन अल्लाह मंगो तासो दे इंसान पर जाम के पैदा खुदा डेलवे एहसान में दाडिलवे इनाम ने अल्लाह दे इंसान पर जाम की पैदा करी द्वैम इनाम दादे अल्लाह रब्बुल जलाल दे ईमान दौलत दर करे दी ईमान लुई दौलत दे करने दी मालक से तो फिर ईमान लुई दौलत दे करने दी तो यो बंतो को तो जू आयु को न आई ईमान लुई दौलत दे करने दी दाशा जमाले जवाब राखी तो खुशहाली का ईमान लुई दौलत दे दीन इस्लाम लुई दौलत दे कुरान करीम लुई दौलत दे म्याशदा रमजान मुबारक यो लुई दौलत दे लैलतुल कदर यो लुई दौलत दे गुलनो दा इनामात अल्लाह मुंगलरा किड़ी दी दधी वजनमा पदी बाने कोई कई कदम दीनी मुनव्वरी जाना अन्नवे तादबद ईमान दौलत में लोशे वे कद सरवारी तो में जात नवे तादबद इस्लाम दौलत में लोशे वे इस कलब में लोशे वे नवे दीनी मुनव्वरी जाना खातिर नवे तातबद लैलतुल कदर ख्वाग मिलो शेवे इस कलब में मिलो शेवे के ईमान दे के इस्लाम दे के कुरान दे के लैलतुल कदर दे के रमजान शरीफ दे दा तमाम इनामात अल्लाह रब्बुल जलाल मुंगलद मदीनी मुनव्वरे दे जानन पखातिर बाने राकड़ी दिया दाद सरवर कोने द खातिर मिलो शिविदी दा यो खबर कुरान करीम की रब्बुल ताला फरमाई इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र मुंगा कुरान पशबद इज्जत नाजिल करे दे मुंगा कुरान मजीद पशबद इज्जत नाजिल करे दे वमा
अदराक मा लैलतुल क़द्र महबूबा तातस मालूम अदा ची लैलतुल क़द्र से तवाई लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर लैलतुल क़द्र द सुरम्याश्त द इबादत न वरदे लैलतुल क़द्र द सुरम्याश्त इबादत न वरदे और बयावदा और अजर द सुरम्याश्त नम दे वले अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र मुंदा कुरान पशपद क़द्र नाज़िल करे ए किताब मुसलमानो कुरान पकम पशपद नाज़िल शेरे दागे ताल्लुक द दुनिया सर निश्ता पहाड़ पर बानी ची द लौह महफूज ना वो आसमान न कुरान अवल आसमान द दुनिया तराजी और कमशबानी दो आसमान ना अवल आसमान द दुनिया तराजी रब फरमाई हागशा द सुरम्याश्त द इबादत न वरदा कुरान करीम खुद सरवर कौनैन मौजिज़ा दा कुरान करीम ना खुद सरवर कौनैन मौजिज़ा दा बरंडे वाला मलगल का दरखास्त तुमका समाजन खबर कोले की और ने जवाब रा कोले की कुरान करीम द सरवर कौनैन मौजिज़ा दा न पक्का मशबा ने ची कुरान नाजिलीगी और अगम लो आसमान अवल आसमान का नाजिलीगी हाँ गशबत ज़ुल्म्याश्त द इबादत न हो रहा और लैलतुल क़द्र द आदम अलैहिस्सलाम न रावाला ईसा अलैहिस्सलाम पर यौ पैगंबर तम लैलतुल क़द्र ने मिलो शेवे न द यौ पैगंबर उम्मत लैलतुल क़द्र मिलो शेवे लैलतुल क़द्र सिर्फ द नबियान इमाम और द क़ैदुल जहान उम्मत मिलो शेवे लैलतुल क़द्र के कुरान नाज़िलेगी तो ज़ुल्म्याश्त द इबादत ने सवाब दे अजर दे उलमा फरमाई टिकदा चीज ज़ुल्म्याश्त इबादत दा यौ लैलतुल क़द्र न रसीगी खुदा से लैलतुल क़द्र हर सहर तन रसीगी पकम सहर पान ची द नबियान इमाम दुनिया त तशरीफ रोड़ ले दे और सहर तन रसीगी पति जुमात के दा गिर चापर चिदा सिंगार लगे दिले ने दा झंडे लगी दिली दी चरागान लगे दिले ने दादा खुशहाली इजहार दे कदा गम इजहार दे बिला तजबी पयोकली की पलोई कोरने के मासूम पैदाशी पलोई कोरने के मासूम पैदाशी हाँ न कोर खला खुशहाली के नहीं चिचा जवाब रा का खुदेनी नहीं मान खुशहाली वर की कम कोर की जे मासूम पैदाशी माता वो माता तो रामा किचन होती उसका खत्म बराबर शी अपन गरीब हम पकड़ की सादर पसकड़ अपने मजिस्ता खाना थी दे लग रामा तो रामा रामा राम तो बके ने देता
اوس بکار برابر شي اوس بسیط شي اور هغه ګلو ووري دا ټول د مینې خلک دي د محبت خلک دي ولکان دي عمر خو دومره شته دی نه په کومې کورنۍ کې چې ماشوم پیدا شي کور خلک خوشحاله او چې د دغه کور د خلکو سره د چا مینې محبت وي تګ راتګ وي هغه خلک په دغه ماشوم خوشحاله که خفه وي او چې د چا د دغه کورنۍ سره لګي نه د چا د دغه کور سره خفګان وي او د دغه کور د خلکو سره نفرت وي هغه په هغه خوشحاله که خفه وي هغه به خفه وي که نه اوس تاسو ماته ووایئ په کائنات کې د حضور نه لوی انسان بل پیدا شوی دی چې د کومو خلکو د آمینی ابۍ د کور سره تعلق دی او د چا تعلق د دغه لوی خاندان سره د مینې دی په خدای یقین وکړئ هغه خلک د سرور کونین په راتلو باندې خوشحاله دي هغه خلک د سرور کونین په راتلو باندې او پکا مشپش رسول الله مبارک تشریف روڑو اللہ خوشحالو ذکر نبی پیدا کیگی ملائک خوشحالو زناور خوشحالو بوٹی خوشحالو غرون خوشحالو زناور خوشحالو یو شیخ اپاو کہ دے جیتا سے لے پی جنے آواز رانا گئے یو شیطان خفو او اغا اثرات تو سمشتا دے چکل دا سرور کونین دا میلاش پی عورت راشی اشقان خوشحالی غلامان خوشحالی پتنگان خوشحالی شیطان اور شیطان بشی پریشانی وظالمہ بدبختہ د سنیان خو حق جوړیږي چې خوشحالیو کی د تاسو په بدل خپل پلا خوشاله شي کنه زګ چې کله آدم علیه السلام طلعین د سجدي کول نه انکار کړلو اور بلادالو فرمایل فخرج فإنك رجيم د سجدین انکارو کو رب فرمایل اوزا زما د دربار نه رټلې شوی اوزا د چې دې کله را رخصتاو نو د سره یو فرشتہ مقرر کا هغه فرشتہ په 24 غنټې د سره ګرځیدا او دا هغه فرشتي یو کیسوا کې دې تاسو ته علماء بیان کړی دي دا هغه فرشتي یو کیسوا هغه فرشتي ته الله امر کړو چې ته به شیطان له پښوارو کې یو سپېړه ورکې سمور کې دلته په مخ باندې یو سپېړه ورکې نو د فرشتي سپېړه سم سپېړه یې کړه نو چې دلته په پدامه گزار ورکو یو شوارو د پورې باندې د مخ سوځید او دا دومره سپېړه مخ ته د شیطان په خدای یقین وکړئ چې یو د پیغمبر ګستاخی کړی دا هغه ټیم نه په د فرشتہ د چې د مور پیدا شوه نو ما داسې سپېره مخ نه دی لیدلی ولی آدم علیہ السلام دور تو وګورا او بیا د سرور کونین دور تو وګورا کم از کم 9000 کال تیر 9000 سال چې ته 9000 کال مسلسل یو مخ په سپېړو وې زه خو یې بل شي دا مخ کو څه بلاوه چې 9000 کال د مخ روزانه په مخ سپېړه وړه چې د مخ په کوالو والو څنګه تور کړي
लेकिन जे गलत मदीने मुनव्वरे जानान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया दा तशरीफ रोड़ो और फरिश्ते दी लाइन से पेड़ वहल इंतजाम तैयार करो रब्बा ताला तो फरमाई ए फरिश्ते तरनम तारीख दी वहलो वसल गुजार मुबारक व रहमतल लिल आलमीन पैदा शुलो सो पैदा शुलो रहमतन लिल आलमीन पैदाश ना खुदा कायनात तो दबार रहमत के हां और दिन कायनात जो हिस्सा के खुदे मुसी की शैतान नो रब लाल फरमाई कि दमा महबूब कायनात तो दबार रहमत के नो लिहाज हुजूर अलैहि सलाम रा तक दद पार रहमत कर दे दो बस के दिल मबुल गुजार न रखे असे द सोच खबर ना द फिक्र खबर ना जते बोरे कल कल खबर को मां चे द मदीने मुनव्वरी द जाना द तशरीफ रही नौड़ांदे हा पाक सर जमीन चे खलक सलाम हिलवर रबांदी हा बैतुल्लाह शरीफ की बागे बानिश बख्शल रहमत वरीगी सो रहमत वरीगी चिचा जवाब रख अल्लाह दी जर तर जर बूजी सो रहमत वरीगी बख्शल रहमत वरीगी पदी हरम शरीफ की दृसवास के तुबुतान प्रातु पमाहौल की बवड़ी बड़ी जिन कई प्लारान चंदई खखौली मोर बची कल कुंड शो मेरा नहीं मोर बाबा डोखबल मेरा नहीं मोर बे पनी का खसतला सदो सदो दुश्मनी रवानी जंग जदल बरवानो माशरा के अमन लो सुकून लो बैतुल्लाह शरीफ दबुतान नदको अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालुहु दा वफदल अमन निराशी बचैत दि अमन मिलौशी बचैत दमोर रीगी नराशी दमोर कदर एहतराम दि बरकराशी बैतुल्लाह शरीफ दि दबुतान नपाकशी जमने बा अमन बाने बदलशी द कुफर तोर त्यार दे दीन इस्लाम व अल्लाह द वहदानियत पराना बाने बदलशी द दे तो निजाम द बदलो द पारा अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालुहु द हिजाज पसर जमीन बाने द मके मुअज़्ज़मी फखिस्तान की द बनु हाशिम फखानदान की द कुरैश कबील की द अब्दुल मुत्तलिब से पकोर नहीं की द अब्दुल्लाह से पकोर की द आमिनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फकीर की द गुल पसहर वाली जिब्रील अलैहिस्सलाम द आमिनी बीबी पदरवा तक उधरे गलो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह राधे गुरु मुतवज्जी शिद्दत पासो द गुरु सहारू गुरु जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा आमिने अबई बदर हुआ द किनारी वही
आमिना भी फरमाई ज़रालम माते जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाइल आमिनी बीबी जिब्रील अलैहिस्सलाम माद जन्नत न ताल शरबत रौड़ले ने आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई माद दग शरबत न यसूब तुलवा खस्तलो दपयु न जियाद स्पिनो शरबत दपयु न दशहदुना जियाद खुशबू मुश्क अंबरोना जियाद खुशबूदारो शरबत रोवरे चारे आवाज रागले चाप अमर रागले दे चाप गुस्सा के वाला दे सरवर कौनेन आमिनिया भाई पर गुस्सा के वाला दे आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई माल जिब्रील अलैहिस्सलाम दग शरबत राखलो मादागिन यूसुफ जुनवा गस्तला बादागिना जिब्रील अलैहिस्सलाम आवाज कोड़लो इज़हर या खातमल नबीय्यीन अल्लाह अल्लाह ए नबूवत सिलसिले खत्म किया दुनिया का ज़ुहूर फरमाया आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई ज़दन कमरीत अलआलमा कमरीत जिनवतल मसलूर ज़नाना रागली सो ज़नाना सलोर ज़नाना रागली आमिना भी फरमाई मादे अवीना तपोज़कत ज़ोगी आगे फरमाइल हवा बीबी माँ द्वेमिला में तपोज़कत ज़ोगी आगे फरमाइल सारा बीबी माँ द्वेमिला में तपोज़कत ज़ोगी आगे फरमाइल मरियम बीबी माँ सलोर मिना में तपोज़कत ज़ोगी वे फरमाइल आसिया बीबी माँ नस्ता सदी को ना दौलत खालीता नबियान इमाम राने सुभान अल्लाह वाले इलाहुल आलमीन दी फकीर मलक फकीर मोहम्मद साहब पक्का बरदनूर बारान की ये बचोड़ा दे अल्लाह ढेरों खैर और किस्ता सो दिन अल्लाह दिन और दुनिया द्वारा खैस्ता की यो हस्को की सलोर बिबियान आगली दी दमदीनी मुनव्वरी द जाना द अबैन गिरजा पे वलारी दी गुलनो यो दिलवे इंसान रारान दे आमिना भाई फरमाई आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई मेहरबानी की मेहरबानी द आसमान नयो पर दरागला जमान गिर चापे रसवड़न शोला जमा पा कमरा के द मारगान से गुनवाल वतली नागान में दखीक नयो रणा पूर दशुला ओ में कतल दलब्यान इमाम दुनिया तशरीफ रोड़ लो जमायो अरमानो चित बदा पल बचे कलवी नमा ज़कत आदम अलैहिस्सलाम मादद तज़ीरे बखो के राकलो शीस अलैहिस्सलाम राकलो देरो पैगाम
पैगंबरानु मान दज़ीरे राकड़ो मावे चे दा खपल बचे बकल विनमा चे मागे की तकतला न मुहम्मद रसूलुल्लाह में दगेगी न कुछ वो सरवारे कौनैन भी दगेगी न कुछ अवला नइश्पदा दा कैद जिहाद दुनिया तद तशरीफ अवला नइश्पदा आमिना भी फरमाई कि माँ हुजूर तो कतल नु सरवर कौनैन दा अल्लाह पे हुजूर के सजदा लगोले वा यौजल बिया अल्लाह महबूब अक़ैद जहान पड़ुम्बैश पबाने इलाहुल आलमीन तसजदा लगोलेवा और पदा टेम की तसजदी नबी असर पूर तकड़लो गुदा मुबारक आसमान तपूर तका वे फरमाइल अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई सरवर कौने जिन सजदीन फारिगश माँ बगी किरावा खस्तलो पपालन की मिस्र लोलो पदी की नागहान दलारे दरवाजों टके दिला दरवाजों टके दा नसे दरवाजे लालम हर सवारे पड़ोंबी दरबारे दरटेम की दरवाजा टकेला ज दरवाजे लालम बात पूछ के स्वाहिब सो की दरवाजा टके सो की बाहर ना आवाज आ गई कोई ज़ाब्तुल मुतल्लिबिन इन गोरी मुंकर सोगनवे मिलमर आगले ने ताकर नवे मिलमर आगले ने आमिना भाई फरमाई मावत वरल रेकड़लो मावत वे बाबा जाना मुबारक दिशत मा पगी की दिन से पैदा शवे दे लम्मा पगे की दिन से पैदा शेरे ओ बाबा दारा दवा जिता सुत चाऊ है संगत न खबर शोले वो तो वही बचे द हरम शरीफ क्यों मादल्ला जलाल को सिद्धू क्या हुआ होले की अच्छा से ज़बहरम शरीफ क्यों मादल्ला रब्बुल जलाल कूर तकदल मुतवजी है नदे काबे मुबारक की हरकत को ज़वर रवान शुम ज़वर रवान शुम तो काबा मुबारक का मकाम इब्राहिम तरफ तक सजदा प्रेवता यानी मकाम इब्राहिम तरफ तरह का गश्वा लगला पदक हालत के वलाड़वा प्या काबा मुबारक उदरे दिला ज़काबे मुबारक लवरल मा ज़काबे मुबारक लवरलम दकाबे मुबारक न आवाज न आगे अब्दुल मुत्तलिब घबरावी गमा
स्ता औलाद की दाखिरी ज़मानी पैगंबर पैदा शुलो ए ज़मान बशई माँ पजुल किनल बैतुल्लाह शरीफ बसजली दले वे बाबा जाना कब के चिता बैतुल्लाह शरीफ बसजली दलो पहाड़े माँ पपल कब की रसूलुल्लाह बसजली दले रे लाड़ त्यारा रणा सबारा गे लाड़ प्यारा रणा सबारा गे दुनिया तपाक रसूलुल्लाह रागे दुनिया तपाक रसूलुल्लाह रागे लाड़ प्यारा रणा सबारा गे लाड़ प्यारा रणा सबारा गे दुनिया तपाक रसूलुल्लाह रागे दुनिया चिद चा महबूब दे अगर असर खेले पे मीने मीनो आए दुनिया तपाक रसूलुल्लाह रागे दुनिया लाड़ प्यार रणा सवारा गे लाड़ प्यार दुनिया दम की खारतात शम बारकाए और दम की खारतात शम बारकाए ताता इमामुल अंबिया रागे ताता इमामुल दुनिया तपाक रसूलुल्लाह रागे दुनिया लाड़ प्यारा रणा दुनिया तपाक रसूलुल्लाह शैतान खौरी अंबाशी पसराए शैतान खौरी अंबाशी पसराए उसामा के न मुस्तफा रागे उसामा के न मुस्तफा रागे दुनिया तपाक रसूलुल्लाह दुनिया तपाक रसूलुल्लाह सोचिए तो हुजूर पर आकुल खुशाले हुआ है दुनिया तपाक रसूलुल्लाह हागा गुलिश गुलाम दरन शर्मीगी हागा हुस्न खूबान दरन शर्मीगी किधर हाज़े खंदा दिराशी पसरू लबो जन्नतुल की रिज़ान दरन शर्मीगी छिप सर दिताज द खत्मी नबुवत करो दजड़ सर मुरसलान दर शर्मीगी छिद ज़िल्फी छिद ज़िल्फी छिद ज़िल्फी छिद ज़िल्फी छिद ज़िल्फी छिद ज़िल्फी बलगल उल्ला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही छिद ज़ुल्फ़ी बजबिल कल फरीशी हम खुलिद किनान दरन शर्मीगी ज़दीज़ाश मदतूर स्तुर्ग यारा चिदस्तुर्ग खावंदान दरन शर्मीगी एस्ताप हुस्न खुकाइल दरब कलाम दे मलाइक जिन इंसान दरन शर्मीगी
पवड़ा पवड़ जब जिस्ता सलासी पकड़ी द हसीन सिद्बा अंदर न शर्मीगे लाड़त्यार रणा सबारा गे लाड़त्यार लाड़त्यार रणा सबारा गे लाड़त्यार दुनिया तपाक रसूल आमिनी बीबी जी बख्शो बिललाए आमिनी बीबी जी बख्शो बिललाए गुलची पकोर अब्दुल्ला लागे गुलची पकोर अब्दुल्ला लागे दुनिया लाड़त्यार रणा सबारा गे दुनिया पूरा दिशवाद अरमान दुनिया आए पूरा दिशवाद अरमान दुनिया आए बिलाल का सीधा आकार आगे बिलाल बासीगा आकार आगे दुनिया लतीफुल्लाह दस्तूर को गर्द लड़का है लतीफुल्लाह दस्तूर को गर्द लड़का और अज़ द क़यामत द अशना प्यार आगे और अज़ द क़यामत द अशना प्यार आगे दुनिया द मदीने मुनव्वरे द जानान शकानो औरे सवार कौन द मदीने मुनव्वरे जानान तशरीफ रौन लो रात लो सरा दरे सवाश पे तुबुतान बैतुल्लाह शरीफ के पढ़ वक़्त नस्कोर चुल दवी मुबारक को द तशरीफ और सरा फारस की आतशकद के जर काल और मुसलसल बरशेरो कमश में रसूलुल्लाह मुबारक तशरीफ रोड़ो आगद ईरान फारस आतशकद की पदरश बाबा अल्लाह और मड़क वाए द चा परात नो चिकाबतुल्लाह द बुतानो न पाक्षो द चा परात लो बाले चवड़े वड़े मासूमाना ने पना हक द मर्ग न बशवे द चा परात लो बाले चिमोर त इज्जत मिलोशो द चा पर तशरीफ औरे बाले इज्जत पा अमन बदल शो द चा पर तशरीफ औरे बाले इंसान इंसानियत में हयार बयाबर बराबर शो द चा परात लो बाले इंसान इंसानियत बला रकदुन वाखस्तई द चा परात लो बाले चे द कुफर कोर तारीखई उरकेशवे चा चीजान सर पचोलई के द द्वार जिहानो खैरून पचोलो जोलो जी दुनिया दरोड़ी दी वो दाग अजीम पैगंबर परात लो खुशाली पकार नदा आवाज राना गए आग महबूब परात लो खुशाली पकार दा द देवजिना उलमाए किराम तशरीफ फरमा दी द सरवर कौनीन पमीलात की खुशहाली कवल दायोदा से अमल दे चे दे खैर काफिर का मिलो शवे दे दी मीला शरीफ खैर
کافر ته ملو شوی دی کنه نه ملو شوی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راضی چکل ابی لہب دنیا نلالو قرآنی کافر دی قرآنی تبت یدا ابی لہب و تب ددپ مزمت کی ددپ بدبختی کی قرآن نازل شوه دی دیتا پختو زبان کے قرآنی کافر ہوئی قرآنی بدبختا چھ مرشو اے دٹیٹاری مسلمانانو زما پخپل رب دا ایمان دے چھ صبح خلق راغلیے زما پخپل رب دا ایمان دے چې د دې لپاره که خیری بخلی شي واپس کېږي که خیر ابي لهب چا په خوب کې ولید اکثر علما کې د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ لیدل دي خوب کې د ابي لهب نه تپوس کېږي ابي لهب سما میلدا ابي لهب وتوي قربان سوزما برم اوڑے لادق اوڑے اڑخنتم اوڑے شپورز سوزیگما کچھ کلد گلو رگر آشی کلد پیرو رگر آشی دا گلو رگر آشی گلنو نو اللہ دمہ پدی دوگتو کی احوال پیدا کی دمہ پدی گتو کی احوال پیدا کی نزد آگو کی خلق کی اونی سب چیوینی سب نو پاگی گتو کی دم رای احوال چی زمان طول بدن تسکون میں لوشی زمان طول بدن تا سکون ملو شي آرام شم د دې ته د تپوس کې چې داسې په دنیا کې تا کم کار کړی دی چې ټول بدن کې دغه حرکت نشته دغه برکت نشته دی صرف دې دوه کې دومره خیر دی ابی لہب والا جواب ورکئی وی جدا کلد دو جان سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف روڑ لو حضور مبارک کو پیودا سے حالت کی پیداشیو چی یتیمو نو چې چا دې خبرې ته سوچ کړي دا اورندار چې کونډه پاتې شي او دې له خدای زوی ورکړي نو دا خاندان په ډېر خوشحالېږي دا خاندان په بادشاه صاحب ډېر خوش او بیا د حضور په ذات بیا د سرور کونین په ذات دا ابي لهب یو وینځ وسو بیا نامه ویا سوې بنامه وا خبر شو حضور مبارک پیدا شد پتاو دو ابی لہب و ایمان رانا او ما دوی ابی لہب مبارک نشان نند عبداللہ سے پکور کستا اورار پیدا شلو زندہ باد زندہ باد زندہ باد راوی گل نوری مال چکل دیو دا خبر اوڑلو چورارا دی پیدا شوی دے اے نما بیوی دی تی اشارو کچزا
ما د سرور کونین پذیری کی آزاد کی ما د خپل وراره پذیری کی آزاد کی ٹھیک دی جی اس ابی لہب چې دا کومه خوشحالي کړې ده نو دا خوشحالي مذهبي خوشحالي و که نسبي خوشحالي و دا نسبي خوشحالي و قوراري خوشحالي کړې ده په پیغمبر نه ده کړې چې ګنې دا پیغمبر دې ځکه پې خوشحالي کوم نسبي خوشحالي پې کړې چې وراره مې شوی دی کله چې دا ګلو ورځ راشي په کوم ګوتو باندې چې ما هغې ویزې ته اشاره کړې وه د ګل په سحر الله رب الجلال زما په دغې ګوتو کې احوال پیدا کیا نو د نور تکلیف په مقابله کې د ګل په ورځې ماته سکون وي د نور ورځو په مقابله کې خبره باندې پوه شوې د ګل په ورځ باندې ماته څه شی وي او دا سکون ماته ولې وي ما د خپل وراره د پیدایش په خوشحالی کی برخه اخسته ده نو قرآنی کافر دی د چاقت د وراره په خوشحالی کی خیر ملاویږي د ملک فقیر محمد خان بشو نن د نبیانو د امام دنیا ته دراتلو په خوشحالی کی خوشحالی کړی ده نو دا خوشحالی خو مذهبي ده د دې خو د سرور کونین د ذات سره تعلق دی د نبیانو د امام سره تعلق دی نو چې ابي لهب ته دومره خیر ملاویږي وایي چې مسلمانانو ته به څومره خیر ملاویږي وایي چې مسلمانانو ته به څومره خیر ملاویږي په خبره باندې پوه شوې چې مسلمانانو ته به څومره خیر ملاویږي او د دې تعلق د محبت سره دی دا کارونه د مینې نه کیږي الله جل جلاله دې زموږ استاد مینه نصیب کړي لکه مين په باندې خیر دی وایي الہ العالمین دې دا سیمه آباد ولري د حضور علیه الصلاۃ والسلام راتلل دا د الہ العالمین د جانبه یو عظیم رحمت تے یو عظیم رحمت تے تاسو کلک تاریخ ولټو د لوط علیہ الصلوۃ والسلام د نوح علیہ السلام د زمانه را واخلا کله کله ذهن ته یو خبر راځي چې مولانا سے مادا سے دل راجم کوي او بدل کی بیا د مدینی منورې د جانا دنیا ته دراتلو تذکرہ کول دا بغم کتاب کې راغلی دي دا د کوم کتاب ثابت دي زمو یو مولانا سے اوس ژوند دی الله دې خاد و آباد لري شمس الحق مولانا سے د تنا فارم دا څه دي زه الکوما سی تسلیل شو 30 کال عمر کې قوم د تاکال کې وجر سوا نو هغه تقریر کو نو سړی وته را پاسې وتی مولانا صاحب راته چې کوم خبره کې دا په یو کتاب کې نشته راته چې کوم خبره کې دا په یو کتاب کې نشته هغه تا بالکل صحیح وي تا ډېر خپل خبرو که بالکل دې رښتیا وي خلک حیران شو چې مولانا صاحب دا هوته دې سړي رسار کې وې دی وای چې دا په یو کتاب کې نشته دا دې ځکه صحیح وي چې تر اوسه پورې یو کتاب هم نه دی ویلي
د تر اوسه پورې د یو کتاب نه دی کتلی دا دې ځکه چې په یو کتاب کې مشتغه یو نه دی ویلی قرآن کریم نه لوی کتاب ګلولو بل نشته دی دغه قرآن کریم راواغلی د دې خبرې وضاحت کړی دی عیسی علیہ السلام قوم ته خطاب کوي عیسی علیہ السلام قوم ته خطاب کوي او قوم ورته ناسته او موضوعی سزا مبشرم برسول زتاسو لزیر درکون کے برسول یو ډیر لوی رسول باندې یاتی شرادیبا من بعدی زمان ورستو زتاسو لزیر در کوم چې زمان ورستو یو پیغمبر را روان دی اسمه احمد چې نوم به دغه سوي او بیا رانغی نوم به دغه احمد وي عیسی علیہ السلام چې دې قوم ته دا قید و جهان دراتو تذکرہ کوي دا قید و جهان د میلاد شریف تذکرہ وته کوي دا قید و جهان په میلاد باندې خوشحالی کول او داغه تذکرہ کول عیسی علیہ السلام فرمای په هغه ورځ دې سلام وی چې په کوم ورځ پیدا شوه ما السلام یوم ولدت په کوم ورځ دې پیدا کړې شوه ما په خبره باندې پوښتنه په هغه ورځ سلام چې په کوم ورځ باندې زه پیدا کړې شوه ما په هغه ورځ دې سلام وی عیسی علیہ السلام مجلس لګیدلو تاسو دې میو د محبت پیغمبرانو خبرې خو وی د محبت پدې کې او د نانا پاسه دا چې پاسه د عیسی علیہ السلام سره د مینې اظهار کړي عیسی علیہ السلام ته سوې اے د الله پیغمبره مبارک علی استها غمورا چې دا کوم نور پغې کې تاسو پیدا شوی ای مبارک علی هغه سینا چې په کوم سینا باندې تاسو ډوبې کړی دي مبارک دی هغه چې په کوم کې تاسو ناست کړی دا مبارک دی وستا هغه مور چې دعوت د مور आवाज کړي دي هغه مور چې ستاډي مبارک عیسی علیہ السلام ول جواب ورکړي ستابینه بجانا امینه دې پزیرا تو خو زما په مور باندې سلام وي اس ماتا وکیدا سلام دی بہاغ مور باندے چه دکم مور پغے کی بدن بیانو اخیری پیغمبر پیدا کی گیا سلام دی بہاغ مور باندے چه دچا پغے کی بدن بیانو امام لوگ بھی کئی سلام دی بہاغ چابانی چید چاوجو تبدگو کم سردار رازی تو خویش عیسی علیہ السلام مبارک دی رشتہ مور اور مبارک دی مور دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چدا قید و جہان پشان پیغمبر بزے گئی دانن چې کم چراغان لګی دي دي دانن چې جمعه سنگار شوه دي دا آگ سحر یاد دے دا آگ سحر یاد گیرن دا پکم سحر چې د نبیانو امام تشریف روړل دي
دا ډیر د مینې او د محبت خبرې اترې دي. کله چې داسې محافل وي په هغې کې د خپلې مینې او د خپل محبت اظهار کوئ. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو، تاسو ګورئ د پېښور دا جیل ډک دی، د مردان جیل ډک دی. په هر ملک چې جیلونه په هغې کې مجرمان پراته وي که نه وي؟ جواب رانغی. څوک په غلا کې نیولې شوي، څوک په جواره کې نیولې شوي، څوک په اغواکارۍ کې نیولې شوي، چا په ناحقه باندې مرګ کړی، د چا سره 10 منه پوډر نیولي، د چا سره من چرس نیولي، چا څه کړي چا څه کړي. ووایه دا بچي چې په کم ورځ پیدا کېدل ولې په دې به مور او پلار خوشحالي نه کړي؟ ماله جواب راکړئ. ولې په دې به مور او پلار خوشحالي نه کړي؟ په دې به خاندان نه خوشحاله شوی؟ ستا په ملک چې بچی پیدا شي په هغه خو خوشحالي کوي چې د هغه مستقبل معلوم نه دی، چې معاشره کې به دی د معاشرې دپاره، په مستقبل کې به دی د معاشرې دپاره د امن سبب ګرځي، او که دا به د معاشرې دپاره ناسور ګرځي. نو چې ته په دغې بچي خوشحالي کوې چې د هغه مستقبل معلوم نه دی، خوشحالي خو د سرور کونین په ذات باندې پکار ده. خوشحالي خو د قید و جهان په ذات اقدس باندې پکار ده. خدا قید و جهان د مدینې منورې د جانان. اوس خو خلک ډېر شو. پخوا به چې ماشوم پیدا شه د نن نه 40 کاله وړاندې، نو په هغه به ډېره خوشحالي کېده. اوس خو د خدای تعالی د نوم ازار شم چې 15 کاله تېرېږي کور ډکي. په خبره پوهېږئ؟ د کتودو کبډي پکې لګېدلي. نو چې ماشوم به پیدا شه نو پلار به لاړه تارو ته، خواږه به یې راوړل، تقسیم به یې مبارک دې شه مبارک دې شه. او شریعت یې وایي چې خوشحالي پې وکړه. 2 ګډان پې حلال که چالک دی، چې جنۍ د 1 ګډ پې حلال کا، سرکلی وله وکړه، د خوشحالۍ اهتمام پې باندې وکړه. نو دا ماشوم به چې پیدا شه نو خلقو به پې د خوشحالۍ اظهار کو، خواږه به پې تقسیمول، خلق به مبارکۍ له راتلل. د مدینې منورې جانان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم کال باندې تشریف راوړي، الله جلال جل جلاله په خپل د خوشحالۍ اظهار کړي. خدا هغه خوشحالۍ انداز جناو موتا په ماشوم باندې خواږه تقسیمو. الله جلال د مدینې منورې په جانان باندې خواږه تقسیم کړي دي. پکم کال باندې چې د مدینې منورې جانان پیدا کېدلو، په هغه کال باندې په ټوله نړۍ کې د مشرق نه تر مغربه او د جنوب نه تر شماله پورې په دنیا کې چې څومره ماشومانان پیدا شوي دي، نو په یو کور کې نجلۍ نه وه، الله په هغه کال باندې ټول هلکان پیدا کړي دي. تاسو قومونه وګورئ، د لوط علیہ السلام قوم، د صالح علیہ السلام قوم، د هود علیہ السلام قوم، د موسی علیہ السلام قوم وغیرہ وغیرہ. دا غینه چې په دنیا کې کم ګناهونه وشو، دا غي سزا مو ته په دنیا کې ملاوي ده که آخرت کې؟ आवाज را نه غي
د آخرت سزا خو تمام نه آخرت هغه خو بیا نه ده دنیا کې به ته سزا ملاوي ده د سرور کونین د راتلو سره چې موږ ته کومه خوشحالي ملو شوې ده د سرور کونین تاجدار حرم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلو سره دومره خیر موږ ته ملو شوې ده چې معاشره دومره رنځوره ده زنا پکې ډیره ده غلا پکې ډیره ده جواری پکې ډیره ده په ناحقه مرګونه پکې ډیر دي د پردو حقونو خوړل پکې ډیر دي دروغ پکې ډیر دي چغلي پکې ډیره ده رنگ رنگ ګناهونه دي په کوم ګناهونو چې الله نور قومونه تبا کړو هغه ګناهونه نن معاشره کې شته لیکن الله جل جلاله د سرور کونین امت تا پدی دنیا سزا نہ ورگئی رب فرمائی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم محبوب زمان د شان سر نخائی چستاسو ذات پدی کی موجود یو زبستا کو امت عذاب راولما د سرور کونین ذات زمون د پارم ډیر لوی د خوشحالی او د رحمت سبب دے اللہ دستاسو دا حاضری قبول و منظور کی دا یونا شریف راغلے دے دعوے میں انشاءاللہ العزیز دو بیاب انشاءاللہ العزیز محفل خاتمہ ورکو زدیلی ونیوے خدای چې تاسو ویښ وای کنه تاسو په زما خبره اورېدلې وي خو معلومیږي دا چې حکومت لکه چې نوې اعلان کړی دی نوې اعلان کړی دی چې تروړه په 2500 شوا او که شاه سبحان الله وي نو 3000 روپۍ به ورکوي تروړه په 2500 شوا او که د شاه د خولې د سبحان الله لفظ وته نو 3000 روپۍ باغه حکومت سره داخل دی لکه چې ستاسو د خولې نه ما چې ته دا ټکې وانه ورید چې سبحان الله وایي لکه خلاص و سبحان دروغ نه وي وایي او چې زه ته بیا نه سبحان الله وایي دا دې مثال هغه د سٹارټ گاډي ني په خوا به چې زاړه گاډي او چې سار به په یو کوڅه بوتلو په بده راوستو سٹارټ کېدو بنا نو تاسو مثال هغه چې تاسو چا د کلی دی په خوله کې आवाज د خوري نه راځي زدیلې ولې خوشي حالت وسیدلې زدیلې ولې خیر می ټول ولې مدینه او زما کله زدیلې یو ځل بیا وای زدیلې ونیوې یا محبوب استاد خلی خار غواړم دیدارا پورا میکړي ارمان سو بیکړم انتظارا پورا میکړي ارمان سو بیکړم انتظار کلا ستا کوزو کې غلې غلې ګرځېدلې خیر میں دول ولے مدینہ زما کلے زدیلی ولے مسجدی نبوی کی خاص پر ریاض الجنت
नसीब विश्व का नास्त पदेजे की अजमता अल्लाह जमू द टोल नसीब का मस्जिद नबवी की खास पर याजुल जन्नत नसीब विश्व का नास्ता पदेजे की अजमत साफ कोई रोजी का साफ कोई जंगली का जंग बुनारी दा सालार कुशीदा साफ कोली रोजी तचिमा हर वक्ती कतले सिदीले योदल बबिया सिदीले वरेरे सिदीले वरेरे काशी पर गरुड़लाल हरम कद जाना न दउख्तो बहुबान बहुइन जब चिश्माला दउख्तो बहुबान बहुइन जब चिश्माला गुम्बद हिजरामी पकड़ो जारू कबले सदीने वाले योदल बबिया रासराए सदीने वाले खैर में लवले मदीना में जमाकले सदीने वाले माशाअल्लाह काशी पंजुन लाल हरम तद जाना गुम्बद हिजरामी पकड़ो जारू कबले सदीने वाले खैर में लवले मदीना में जमाकले सदीले वाले कुछ हालत उसी दिले दूसरी बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्ल मालूम लका सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी सुमटे खजी अल्लाह दे मलक फयाज सेव दी मलक इसरार सेव दी दरुणो और उस्ताद द टोलो इखलास दे अल्लाह पखबल बारगाह रबूबियत की कबूल और मंजूर की और फकीर मलक फकीर मोहम्मद से मरहूम पकबर दे अल्लाह जल्ल जलालहू द नूर बारान की दाकले दे अल्लाह खात व बादुलरी अल्लाह जल्ल जलालहू मुखबल के इत्तिफाक इत्तिहाद नसीब का तदारैन खैर अल्लाह नसीब का यो मलगरी फरमाइश करे दियो तो कड़ी ना शरीफ वक्त दे और बिया बखफशी का फखम शुए जोड़ ना ते वक्त दे अजा stane nema ozo zukam wahale zukam rai sar kade
نو محفل بخون کړي وي نور به فون کړي وي یو څو کړي نا شریف بو کوم خوخي حکم دی جی نا زور د حقوق ته دی بیا بخپشي زانگو کی زنگینی سپین مخد زالی دو زانگو کی زنگینی سپین مخد زالی دو رو رو چلوئی دی رحمت راوالی دو رو رو چلوئی دی رحمت راوالی دو درشان بنی دو آئے رو رو چلوئی دی رحمت راوالی دو مقام القرآن کی دل رحمت باران سو پکور دا عبداللہ کی دستور چراغان سو پکور دا عبداللہ کی دستور چراغان سو قرآن خندی دی قرآن خندی دی شیطان مجاری دو رو رو چلوئی دے یا بلا زیر برک سنگل کیوں نو بوٹھو بلے اللہ زرغن کرو پاشاڑو نو گاٹھو سورلے اللہ زرغن کرو پاشاڑو نو پزمائے قدامہ کی سورلے اٹھو کی دو رو رو چلوئے دے رو رو چلوئے دے رحمت دا اللہ راگی رحمت دا اللہ راگی جولئی دا آمینی تا رحمت دا اللہ راگی جولئی دا آمینی تا گل خلیل کو پاگے کرو نزدی کرو سینی تا گل خلیل وسرا شحالی بھی گلستہ اراسی دو رو رو چلوئے دے یو دل برا سر بیا پائے رو رو چلو بی بی حلیمہ بائی بی بی حلیمہ بائی بی بی حلیمہ بائی قتل بمی ڈالارے محبوب کو لیزاموں کی سپوک میں سرطا برے محبوب کو لیزاموں کی محمد معوری جانان مشغولی دو رو رو چلوئی دے رو رو چلوئی دے طارق قادر بائی زاگو بزنگی دلا محبوب پکی موجود
दिलबर पकी मौजूद आका पकी मौजूद जानाल पकी मौजूद दिलबर पकी मौजूद जहर सर पकी मौजूद रहबर पकी मौजूद महबूब की मौजूद खुशबू बदी खातला तारिक खादर बाई सागोब जंगी दला महबूब की मौजूद खुशबू बदी खातला मुनी नबी उगदी জানান গর্জিদ রো রো ছিল ঈদে রো রো ছিল ঈদে রহমতুল্লাহ फरमाए कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन तहकीक सर रागले दे तासु त अल्लाह दे जानिबा नूर ची जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व किताबुम मुबीन कार किताब ची कुरान मजीद ने और जरा फरमाई लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना तहकीक सर अल्लाह एहसान करे रे वो मुमिनानो बांधे इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला हर कले से प्रति क्या कहते जहान रसूल बोले गुरु अल्लाह दे दे महफिल मिलाद सुमर ख्वागिरी उलमा फरमाई पकम कली की मिलाद शरीफ खुशी नो रारावान काल की तरह आगे उरज़े पूरी अल्लाह का कले हर संग आफात व बलियात न बच साथी अल्लाह दे दी किली ख्वागे पदे तमाम दे महफिल ख्वागे थे अल्लाह पदे तमाम किली और तमाम इलाके वाली ख्वार की मरहूम फ़कीर मोहम्मद मलक से कब्र दे अल्लाह दे नूर बारानू की मलक फयाज से दे इसरार से दिला तदे कुरा नैला उदे हाजिरी निजमेला अल्लामा हज़रत सैयद महमूद शाह साहब दामद बरकात उनकी सैयद दे अल्लाह जल्ल जलालहू दी दासीमा दा कौम दा वतन दा महल्ला और दा रखद पे अल्लाह आबाद औलदी दा गश में मशरान उलमा किराम नूर तशरीफ फरमाए स्तासु द टोल द यौ जहान मनना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई व सय्यिदिल मुरसलीन मलक से दो कमेंट राशि इलाहुल आलमीन जल्ल जलालहू ने स्तासु दा इखलास स्तासु दा साई खुदा कोशिश दा अल्लाह कबूल और मंजूर गर्जे और गुनून तास का पद च पदे मुल्क के ढेर लोई खफगान रवान दे सियासी हालात के दास रवान दे چې د نور ملکونو د خندا شو رحمان بابا فرمایي د محشر په ورځ به لویه تماشه وي ای رحمانه که ته نشوې تماشه زموږ د دې ملک د لویه تماشه جوړه ده ټول خلک ورته په تماشه دی الله زموږ دا ملک جوړ کا الله زموږ په دې ملک کې امن راوله الله زموږ په دې ملک کې خوشحالي راوله الله زموږ په دې ملک د ځوانانو لپاره د روزګار وسایل پیدا کړه کوم ځوانان به روزګار دي الله د حلال روزګار ورکړي کوم چې برسره روزګار دي الله دې په کې برکات واچي الہ العالمین جل جلاله دې دا تمام کله په خپل محبت کې رنگ کی کوم مین دي خويندې په کورونو کې زموږ استاد تور سره دي
الله دې د دواړو جهانو پردو ساتي ستاسو دا ناست دې الله په خپل جناب کې قبول او منظور کړي ما سره هغه الفاظ نشته چې زه په ستاسو شکریا ادا کړم خو دومره به ووایم چې الله دې زما او ستاسو او د ملک فیاض صاحب دې اسرار صاحب د دې د کورنۍ د مولانا صاحب دې د تمام علماء کرامو د دې سپین روبو مشرانو ځوانانو وړو معصومانانو تورسرو میندو خویندو په جولو کې د الله د دواړو جهانو خیر واچوي الله مو د غم او درد نه وساته د فیسبوک په لیک باندې دا ډېر دوستان زموږ دا محفل ګوري په زرګونو په لکونو خلک یې ګوري دا ټولې دنیا ته خورېږي دې ته دعا وکړئ که په دې وطن کې خلک ګوري که په بل وطن کې خلک ګوري الله دې ول د دارین خیر ورکړي الله دې ول خوشحالي ورکړي مسافر دې الله په ډېرو خوشحالو باندې خپل وطن ته راوستي کړي او ستاسو دا سعی او دا کوشش دې الله قبول او منظور کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه دا بخش محترم دې د مینو د محبت دا خیر نشان په محبت کې دا خیرات کړي دي الله دې د دې ثواب دا قید جهان روح مبارک تا د تحفه په شکل کې ورسي او فقیر ملک فقیر محمد صاحب او د دې د خاندان مشران ته الله دې کامل او مکمل ثوابونه ورسي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.